څه وخت چې عیسی دا خبرې خلاصې کړې نو د ګلیل نه روان شو او د اردن نه پورې غاړه د یهودیا علاقې ته لاړو. ګڼ خلک ورپسې وو او هغه هغې هلته روغ کړل. نو ځینې فریسیان رالل او د ازمیښت په طور یې دا تپوس وکړو ولې یو سړي ته دا روا دي چې په هره وجه چې وي خپله ښځه طلاقه کي. هغه په جواب کې ورته وفرمایل چې ولې تاسو دا نه دي لوستې چې خالق په اول سر کې هغې نر او ښځه پیدا کړل، په دې وجه به سړی خپل مور پلار پرېږدي او د خپلې ښځې سره به یوځای شي او دا دواړه به یو بدن شي. نو بیا دې دوه نه خو یو بدن وي ځکه چې خدای پاک دې یوځای کړي دي. نو بني آدم دې هېڅکله هم نه جدا کوي. هغې دا اعتراض وکړه چې بیا موسی ولې په شریعت کې خاوند ته دا اجازت ورکړی دی چې طلاق نامه دې ولیکي او ښځه دې پرېږدي. هغه جواب ورکړه چې موسی تاسو ته د خپلې ښځې د پرېښودو اجازت ستاسو د زړونو د سخوالي په وجه درکړ، خو د شروع نه خبره داسې نه وه. زه تاسو ته وایم چې که څوک بغیر د زناکارۍ د جرم نه په بله څه وجه خپلې ښځې له طلاق ورکړي او بل واده وکړي نو هغه زنا کوي. موریدانو عیسی ته وویل که د سړي د خپلې ښځې سره دا حال وي نو دا به ښه وي چې څوک دې بلکل واده نه کوي. د دې په جواب کې عیسی وفرمایل چې خبره داسې ده چې هر څوک یې نشي منلی، خو صرف هغه خلک چې خدای پاک ورته د زغملو طاقت ورکړی وي. ځینې داسې خلک دي چې د مور د ګېډې نه یا خو خسي پیدا دي او یا بني آدمو خسي کړي دي، خو ځینې داسې دي چې هغې خپل ځانونه د اسمان د بادشاهۍ دپاره خسي کوي. څوک یې چې منلی شي هغه دې ومني. یو ورځ هغې عیسی له ماشومان راوستل چې د برکت دپاره لاس پې کېدي، خو د هغه مریدانو هغه خلک ورټل چا چې راوستل. عیسی ورته وفرمایل چې ماشومان ما ته راپرېږدئ، دې مه منې کوئ ځکه چې د اسمان بادشاهي هم د داسې خلکو ده. بیا هغه خپل لاسونه د هغې په سر د برکت دپاره راښکل او روان شو.